کلام د لالاجي چې بس چړانده پکې د سترګو په لیدو پوره شي بس چړانده پکې د سترګو په لیدو پوره شي دومره به ډېره وي چې شل پکې په خپو پوره شي ته مې په سر د مینې لاس کېږده بیا ګوره مورې ته چې لاس پورته کې هر څه به په غوښتو پوره شي مننه جي ته مې په سر د مینې لاس کېږده بیا ګوره مورې ته چې لاس پورته کې هر څه به په غوښتو پوره شي نور که مې واړه ارمانونه پاتې کېږي خیر دی بس خو چې یو ارمان مې ستا د خپلېدو پورې شي نور که مې واړه ارمانونه پاتې کېږي خیر دی بس خو چې یو ارمان مې ستا د خپلېدو پوره شي او څه به مې یار په مینه موړ کې ګزاره به وشي څه به ارمان مې د یار مخ ته په کتو پوره شي مننه جي څه به مې یار په مینه موړ کې ګزاره به وشي او څه به ارمان مې د یار مخ ته په کتو پوره شي او ما همیشه د خوشې لارې انتظار کړی دی دا به ناویاته وي چې ښکلې په وادو پوره شي مننه جي ما همیشه د خوشې لارې انتظار کړی دی دا به ناویاته وي چې ښکلې په وادو پوره شي مختیاره ځینې خپل سړی نیمګړی ساتي او مختیاره ځینې خلک په پردو پوره شي مننه جي دا ابس تیره شوه بېنامه زندګي وایزه ابس تیره شوه بېنامه زندګي او څه لږه شانتې پاتې د ګمنامه زندګي او زمانه ځان جدا کړې زمانه ځان پردی کا زمانه ځان جدا کړې زمانه ځان پردی کا او زما سره بسته ومشي بدنامه زندګي مننه جي او منمه چې ګناه ده خو د ژونده مې توبه ده منمه چې ګناه ده خو د ژونده مې توبه ده تیریږي خو تیریږي د ناکامه زندګي مننه جي او عدد بشمه خیر دی بیا جله مرګی نشته عدد بشمه خیر دی بیا جله مرګی نشته او بیتانه به هم تیر شي ګلپامه زندگی مننه جي مننه جي عدد بشمه خیر دی بیا جله مرګی نشته او بیتانه به هم تیر شي ګلپامه زندگی مختیار غنم رنگ د خپل مرګ دنګ او مدام به ګورې نوي تر ماښامه زندگی مننه جي ډېر مخلص او وفادار وي زما سپیه زناورو کې هوښیار وي زما سپیه ډېر زیات ښکلی وي چې ته الله پیدا کړې وړوکوالي کې د مور نه مې جدا کړې چې به پاتې شوه ډوډۍ شوریا د کوره تا به وخوړه هم هغه کله سپوره ته زمونږ بې تنخوا یو څوکیدار وي ته زمونږ د کور غمخوار وي ذمهوار وي که غرمه وه یا ماښام که نیمه شپه وه نو ډیوټي به ستا په سر باندې پرته وه ستا د غب غب مقصد مونږ خبرولو ستا په غب غب غله ډاکوان هم یرولو ته به ناست وې د سبا سحر په تمه مونږ وده به وو بړستنه کې بېغمه تا چې ولیدم سحر به په مستی شوې چې به راغلمه په تا به خوشحالۍ شوې مجبورۍ د لاسه کړې د انغاړم اخر دا چې درنه بل وطن ته لاړم تا به چغې کړې چې څوک لکه څه غواړي مور مې ویل چې هغه سپی درپسې جاړي نه خوراک کوي او نه هغه مستی کړي هر وخت ور طرف ته ګوري اسویلي کړي زما سپیه تا کې دومره ډېر احساس و ستا په زړه کې زما قدر او اخلاص و چې د 14 کاله عمر شو بوډا شوې ډېر کمزوری شوې مرض کې مبتلا شوې یوه ورځ ستا د مرګ نه چې خبر شوم ډېر د غمه وارخطا شوم او تر شوم بیا مې سوچ وکړه چې ته یو زناور وې خو مالک ته بندګۍ کې برابر وې چرې نه کوله ټګي به د څوکۍ کې تابعدار وې زما ټولې زندګۍ کې کاش چې داسې سوچ د هر چا ستا په شان شي خپل مالک سره په زړونو مخلصان شي نه دوکې وي نه مالک نه پټېدل وي په هر ځای کې خپل مالک نه یریدل وي نه ظلمونه نه دروغ وي نه حرام وي نه په ژوند کې د مالک خلاف څه ګام وي هر یو حکم د مالک چې وي منونکی چې وي منه له هغې وي مخنیونکی کاش چې داسې انسانان په زړه صفا شي ظریف خانه خپل مالک پتې رضا شي ډېره بل به بیا ووځي بچې په خپلو خپو ودرېږه خو چاته لاس مه نیسه که خپې دې ماتې وي بیا هم په ټاپوړو ودرېږه خو چاته لاس مه نیسه په خپلو مټو د زمري شان ځان له ښکار پیدا کړه د بل په تمه نشي د کوه کن غوندې مضبوط شغره کې لار پیدا کا چرې بې دمه نشي که لږ وي ډېر که لږ وي خیر خو د حلالو سه روزګار پیدا کړه هسې بې غمه نشي که ګلاب غواړې نو په څوکو د ازغو ودرېږه خو چاته لاس مه نیسه
که خپې دې ماتې وي بیا هم په ټاپوړو ودرېږه خو چاته لاس مه نیسه. مننه. د رزق غم کې د میږي غوندې خواري وکړه ته خو حرکت په کوې. زکات وباسه د ځوانۍ او مزدوري وکړه ته ښه ډېر محنت په کوې. یا ورپسې په بل وطن مسافري وکړه ته خیر د هجرت په کوې. پردي وطن کې په سور نور په سرو غرمو ودرېږه خو چاته لاس مه نیسه. که خپې دې ماتې وي بیا هم په ټاپوړو ودرېږه خو چاته لاس مه نیسه. بېکاره نه یې ته زلمیه ډېر د کار سړی بس خو سستي مه کوه. د خپل قسمت نه ګیله مه کړه نصیبدار سړی دا ناراستي مه کوه. ځان کې جس راوله په خپله ښه هوښیار سړی. خپې دې ماتې وي بیا هم په ټاپوړو ودرېږه خو چاته لاس مه نیسه. تعلیم هم وکړه هم د لاسو هنرونه زده کړه چرې بېکار به نه شي. لویۍ نه ځان ساته درانه خواږه خویونه زده کړه په ژوند کې خوار به نه شي. پښتو هم زده کړه ورسره نور زبانونه زده کړه په دې بېلار به نه شي. د ظریف خان په شان هم کلک په پښتنو ودرېږه خو چاته لاس مه نیسه. که خپې دې ماتې وي بیا واضحه که اشنا چې ته غازي یو که نه او د حسن پلوشو ته مخامخ یو که نه د حسن پلوشو ته مخامخ یو که نه ته هم د چا په زلفو کې بندي یو که نه. ډاکټر حمدان یوسفزي صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا د لالاجي مننه کوم چې داسې او په ټولو ملګرو په مشورې داسې ښایسته پروګرام جوړ کړ موږ له هم دعوت راکړه. مننه. د پښتو یو شعر وایم خو نن به زه د اردو وایم او خبر به بیا ښه کوم چې ګورې زه شاعر نه یم هسې لفظونه په فریم کې بندولو والی یم. د پښتو شعر نه به شروعات کوم چې په ګاونډ کې یتیم نهر وده شه. په ګاونډ کې یتیم نهر وده شه حاجي لګیا دی کلي کې جومات جوړوي. اوس پر اعظم اردو طرف ته اردو شعر دی یو. دل پوچھتا رہا جسے خدا سمجھ کر دل پوچھتا رہا جسے خدا سمجھ کر وہ ظالم پتھر تھا اور پتھر ہی رہا. سو شعر دی اردو چې ٹائٹل دی ایک پاگل سی وہ لڑکی ہے. ایک پاگل سی وہ لڑکی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے. ایک پاگل سی وہ لڑکی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے جو میرے نام سے جیتی ہے جو میرے نام پہ مرتی جو اپنی بوجھل بوجھل آنکھوں میں سپنے میری بنتی ہے جو خود تو الجھی ہے پر مجھے سلجھائے رکھتی ہے. ایک پاگل سی وہ لڑکی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے جو خود اداس ہو کے بھی مجھ کو ہنسائے رکھتی ہے جو خود اداس ہو کے بھی مجھ کو خوش وہ کرتی ہے. کبھی ہاں کبھی نہ پیار سے کبھی ہاں کبھی پیار سے نہ اقرار مجھ سے کرتی ہے. معصومیت اس کی یارو کیا کہوں معصومیت اس کی یارو کیا کہوں ہمیشہ بچوں جیسی رہتی ہے. ایک پاگل سی وہ لڑکی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے. تعریف اس کی میں کیا کروں تعریف کیا میں اس کی کروں ہمیشہ تعریف وہ میری کرتی ہے. ایک پاگل سی وہ لڑکی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے. مننه جی. اوس سودا کړم بې له تا نه به څه غم او څه سودا کړم تا چې داسې د خپلې شپې انتها کړم او که دنیا را پورې هر څومره خندېږي ناممکنه ده چې تا زړه نه جدا کړم. د رضوان کاکا ته بلنه ورکوم په دې شعرونو چې موږ ته خپل کلام پیش کړي. تسلیوں سے کہاں دل فریب کہتا ہے ہم نے کلثوم زمانے کی چلن دیکھی ہیں. او ورپسې د پښتو یو د روغانی بابا یو غزل دی چې په سپین جبین خالونه ږدې ګوتې دې نه راپېږي زما په زړه داغونه ږدې ګوتې دې نه راپېږي او چې ورته ګورم زلزله را باندې راشي ساکي ته ورته ډک جامونه ږدې ګوتې دې نه راپېږي او کاش سوداګره د سرو او شنو جوړو په منځ کې د کپن سپین تانونه ږدې ګوتې دې نه راپېږي
او زرګره تا کې جوړې وینه په ټوپونو نه ده خاکي صاحب زرګره تا کې جوړې وینه په ټوپونو نه ده د چا په هار لالونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي او وخت انجام خو په سر د خاورو سلی غواړي وخت انجام خو په سر د خاورو سلی غواړي ته یې په سر تاجونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي او دې پسې یو د سعید صاحب یو غزل دی چې د وخت په سترګو کې به سترګې اچوي او زیبه هره تڼاکه به د خپلو خپو چوي او زیبه او دا ظریف خان ته ډالۍ کوم چې لکه دریاب تیندک تیندک ژوند ته په شا مه ګوره په زړه کې غرونه غرونه غم اواروي او زیبه او کور ته او کار لتله دا کیدو د دې کګو وګو شیبو د لاندې سر به د څومره چترو لاندې پټوي او زیبه او کور ته او کار لتله د جالې تله راتله ګڼمه لکه مارغه به خولې بچوله خوږوي او زیبه او چې د قدرونو قاتلان پکې اندام اندام شي داسې نښتې له به توره تېروي او زیبه او ستا ملاقات ظریف خان ستا ملاقات د جمی نور د را معلومه ده چې ماله به کنګل کنګل سترګې تړموي او زیبه والسلام زمونږ د دې مشاعرې اخرنۍ شاعر ملګری عبدالهادي چټان صاحب ته بلنه ورکوم خو تصور صاحب یو خپل کلام دی پوره به ورته هغه ډالۍ کوم ځکه چې دی په محفل باندې بیا خاموشي خورئ نو وایي نظر پرې تنقید لکه د غشي زی راځي چې چېرته په محفل کې خوشي تشي زی راځي او که مینه کې دردونه صرف زړه باندې راتللی نو ولې مې دردونه اوس په تشي زی راځي او که هر څو رقیبان را سره بغض دشمني کړي زه خیر دی په غنمو کې وربشي زی راځي او زما ور سره غم او خادي واړه پاتې شوي دا بعضې خلک اوس په څه شي زی راځي زما ور سره غم او خادي واړه پاتې شوي دا بعضې خلک اوس په څه شي زی راځي او یې ښکلي یا پښتون یم بې پښتو کارونه نه کړم چې روغه د چا روغه باندې وشي زی راځي یا ښکلي یا پښتون یم بې پښتو کارونه نه کړم چې روغه د چا روغه باندې وشي زی راځي او هغه اوس عبدالله نه ډولچګۍ څنګه راواخلي هغه خو په غوجله کې غواله شي زی راځي او نظر پرې تنقید لکه د غشي زی راځي چې چېرته په محفل کې خوشي تشي زی راځي عبدالهادي چټان صاحب غزل به دی داسې په طبیعت غوند کې پوره دی تیښته کې بیا نره چپ شه درته وام دا زما نه په پویو خاوند دی زما په پو ورته هر وخت وایي چې څه خبره کوي غریب وایي چپ شه درته وام دا د خاوند هغه اخري ډګري ده تیښته کې بیا نره چپ شه درته وام اونه کې خبره چپ شه درته وام او پلار نیکه به هم ستا یارېده رانه پلار نیکه به هم ستا یارېده رانه یمه که سفره چپ شه درته وام اونه کې خبره چپ شه درته وام او کار به ځان له وګورې وام غلی شه کار به ځان له وګورې وام غلی شه ریته یم د سهاره چپ شه درته وام اونه کې خبره چپ شه درته وام او سر مې د تړلی ړون خو نینو سر مې د تړلی ړون خو نینو د تبه مې شیبره چپ شه درته وام اونه کې خبره چپ شه درته وام او کار له ښځه ونیسه خوار شویه کار له ښځه ونیسه خوار شویه نه یم ستا نوکره چپ شه درته وام اونه کې خبره چپ شه درته وام او کته کته ګوره که خپل خیر غواړې کته کته ډاکټر صاحب کته کته ګوره که خپل خیر غواړې اونه ګورې پره چپ شه درته وام او لاړم که مروره بیا به رانشم لاړم که مروره بیا به رانشم ګرانه مې ډغره چپ شه درته وام ونه کې خبره چپ شه درته وام چټانه ګورې نه منم ګیله بیا چټانه ګورې نه منم ګیله بیا وینې دا چیتره چپ شه درته وام ونه کې خبره چپ شه درته وام اوس یو دا بل به و ښکلې د ارچانه ده ښکلې د ارچانه ده او سمه بس یو خانه ده زاغه مې دنیانه ده او دې نه ګټه ګرانه ده او ګوټ کې وي پرته هر وخت
ګوټ کې وی پرتا او واخو نه لګي چا سره د سمینده ونو سوق وای مسلمان ده او دینه ګټه ګرانه ده نمنم بیبي سره او ناسته ګورستان ورا نمنم بیبي سره او ناسته ګورستان ورا شوام د سړی زی استاد لا سروانه ده او دینه ګټه ګرانه ده او کورش د میردون جمعه او هر څه لیږي پلار کرا کورش د میردین جمعه او هر څه لیږي پلار کرا مینه خو په ویش باندې سم د تعالی نه ده او دینه ګټه ګرانه ده بیٹ کې وی پراتاک سره خوب یا چبیڼي کوي بیٹ کې وی پراتاک سره خوب یا چبیڼي کوي شوی بوساړه سما یو په دوا زمانه ده او دینه ګټه ګرانه ده او څنګه یې زمنې که مخپه کې اډوکې دی څنګه یې زمنې که مخپه کې اډوکې دی او اوس خو تپوس هم نه کوي تل بې اعلانه ده او دینه ګټه ګرانه ده او خواښې په خجیراته او لور ته خی چلونه ټول خواښې په خجیراته او لور ته خی چلونه ټول کوړې په ما کړي دي ښه پوره شیطانه ده او دینه ګټه ګرانه ده او څنګه ورته غږ وکم او بیا راخلي سینډل هغه څنګه ورته غږ وکم او بیا راخلي سینډل هغه جوړې که ګیدړ رانه بده د بلانه ده او دینه ګټه ګرانه ده او چټان یم خوشحاله خدای راله راکړې ده چټان یم خوشحاله خدای راکړې ده به تاسو ته ډاله شي چټان یم خوشحاله خدای راله راکړې ده تړلې ملا جان راله کلکه د پیزوانه ده او دینه ګټه ګرانه ده ډېره مننه پرې دو شعرونه باندې وکړو چې زه د هر محفل نه ستړی ستړی راشم زه د هر محفل نه ستړی ستړی راشم زه په هر محفل کې ځان زرې زرې کوم او د اشنا د خوبولو سترګو یاده ته راځې که د یادونو ډیوې مړې کوم بس دعا به وکړو جامع الله تعالی زموږ دا محفلونه آباد د ولس د غم احساس خو زورور وي د ولس د غم احساس خو زورور وي نه د ورځې نه د شپې ترې نه خوب کیږي او چې تر څو دې ورله حل ویستلی نه وي نو والله که تر هغې ترې نه خوب کیږي مننه جي مختار علي وصال